لکه د دې عوامو رابطه جوړه کړه د الله سره پرېږده دا چیلنجونه او پرېږده پلانې او علانې دا د ځان نه به بدماشان جوړ کړي نه به د شکل نه مولا ښکاري نه به د خبرو نه مولا ښکاري کنځلې بدې ردې ټلیفونونو باندې دې ریکارډ شوي دي هغه کنځلې چې انسان یې واوري د انسان د غوږ نه لوګې وخیږي او ځان ته به وایي مناظر اسلام د اسلام مناظر مړه تا ته وګوره خبرو چل په دغه کار یې شروع کړی ده فیسبوک دی مناظرې دی ته را مخامخ شو هغه را مخامخ په ما پسې دا قسمه قسم د پوسټونه چې خلک کوي لګیا دي هغه ټولو ته زه دا وایم او زما د پیغام چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي که د ویډیو په شکل کې او که د اډیو په شکل کې د ماله چې دا چیلنجونه راکوي او په ما پسې چې دا قسمه قسم دروغ او پروپاګنډې جوړوي دې ټولو ته زه دا وایم وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکول د الله په لاس کې دی ذلت د الله په لاس کې دی زما د دې قصو نه قلار شي چېرته دې عوام ته قرآن او حدیث وښایي چېرته دې عوام ته دین وښایي او نه زه دومره فارغه یم د دې نه زه خو عوامو ته الحمدلله دین ښیم مسلمانانو ته دین ښیم ډېر مصروفه یم زه سدې ته خو فارغه نه یم چې فیسبوک کولاو کړم او د دوی په شان په کمره کې دننه کښېنم او غاښ ماتونکی جواب او مو توړ جواب ابلو زیو لیکلي وي په پنجپیریانو باندې مزایل هغو د هغه ځینې لیکلي دي وي په حیاتیانو دیوبندیانو باندې اټم بم داسې خبرې د دین نه یې مذاق جوړ کړی اټم بم او مزایل په یو خبره کې بنکتي عوام غریبانان ولې بېدینه شوي دي ولې تقوا ختمه شوي د مولیانو دا حال دی مولیان د الله نه نه یېرېږي مولیانو دا حال دی چې د الله نه نه یېرېږي نو عوامو کې به د کوم ځای نه تقوا او هغه یره به راشي د الله نه دا خبره یې سیده که نه ده الله نه یره پکار ده علماو ته مولیانو ته نام نهاد مفتیانو ته طالبانو ته ټولو ته زما دا نصیحت چې دې عوامو په موږ باندې ډېر لوی حق دی الله به رنده قیامت پورې تپوس کوي دوی ته دین وښایي دا په سوونو په زرګاو ملګري ما سره رابطه کوي وایي ستا دا مسلې موږ اول پیر واورېدې ډېر پکې لا ماته دا ووایي والله العظیم چې دقه شان راته وایي وایي موږ ته داسې ښکاري لکه اوس چې مسلمانان شو ولې دا مسلې نه وي قرآن او حدیث کې وی نو ولې دوی ته نه وي ښکاري مولیانو نه دي بیان کړي مولیانو دغه قصې بیان کړي زمونږ فرقه په حقه ده مرداباد زندهباد زمونږ جنډه دا ده او زمونږ قاید پلانې او قایدونه پلانې او قایدونه پلانې او چغې وه او دغه جنډې راغستې دي ایو په حرم سره ولاړ دی پنجپیري جماعت سره دی د کعبې سره په خوا کې ولاړ دی او د پنجپیریانو جنډې اوچته کړې ده نو هغه یو په فیسبوک کې ورکړې دي وایي چې په حقه نه وی نو په دغه ځای کې جنډه ولې اوچته وه یعنې د جماعتونو جماعت پرستی تنظیم پرستی شیخ پرستی مولا پرستی اوس د کعبې خوا ته راورسېده نو د الله نه یره وکړئ دې ټولو ته زه دا وایم او د عوامو ته سوچه قرآن او حدیث وښایي د دې عوامو ربط هغه د الله سره جوړ کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوړ کړي قرآن او حدیث ورته وښایي نور د خپلې د دې دا کوم مولیان چې زه یادوم د دوی د خپل ځان سره غم دی خپل ځان مشورې را مشورې پلاني ته چیلنج او پلاني ته چیلنج او پلاني ته چیلنج کوم چې سادهګان عوام یې هغه وایي د کافر زوی دی یو سړی د نه دی پرېښودی هر سړي له وایي چیلنج ورکوي دومره تکړه مولا دی څه شي تکړه دی داسې تکړهوالی نه شو تکړهوالی خو به زه هله منم د مولا چې خپل عوام هغه د الله د دین سره وکړي الله دې زموږ په دې مولیانو باندې رحم وکړي او الله دې ټولو له توفیق ورکړي چې د صحیح دین اسلام خدمت وکړي